محمد زمینه تیل اخلاص کړه. د پاکستان طیارې په هوا کې تیل خلاص کړل. ویډیو وګورئ چې بیا څه وشول. د پاکستان یوې طیارې د پرواز پر مهال تیل خلاص کړي دي چې پیلوټ له مجبورۍ نه طیاره په یوه غرنۍ سیمه کې ښکته کړې ده او مسافر یې د خارج پر ځای د پاکستان په یوه غره کې ښکته کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د پاکستان PIA شرکت یوه طیاره په یوه غرنۍ سیمه کې ولاړه ده او مسافر ترې ښکته کیږي. یاده ویډیو جنرال مبین هم خپره کړې ده او ورسره یې لیکلي دي چې تیل یې خلاص کړل. د پاکستان د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د دغه هیواد هوایي شرکت PIA له ډېرو ستونزو سره مخ دی او وخت پر وخت یې خبرونو د خلکو توجه خپله کړې ده. د یاد شرکت ډېرې ستونزې له دې کبله دي چې پاکستان له مختلفو هیوادونو نه قرضداره دی او هغه هیوادونه چې په بله طریقه خپلې پیسې اصول نشي کړای نو پاکستاني طیارې ضبطوي او بیرته یې پاکستان ته نه پرېږدي. دغه شرکت شاوخوا 11,000 کارکوونکي لري چې نشي کولای د ټولو معاشونه ورکړي. نو د پاکستان دولت په پام کې لري چې یاد شرکت خصوصي کړي او هغه میلیارډونه پیسې عاید چې پخوا به د پاکستان دولت ته ترې رسیده تر دې وروسته به یو څو کسانو لاسته ورځي.